ډاکټر صاحب څنګه کولی شو چې مور او پلار د خپل بچي اعتماد لوړ کړي؟ ډاکټر صاحب د ماشومانو خوراک نه کول، تل ستومانه پاتې کېدل، دا څه وجه کېدای شي؟ ماشومانو دپاره سکرین، ټي وي یا موبایل دا کتل څومره وخت ټیک وي او په کوم عمر کې کتل ضروري وي؟ د ماشومانو په اولو میاشتو کښې ډېره ژړا کول، هم په ورځ هم په شپه، څه لامل کېدای شي؟ درنو لیدونکو، زه یم سهیل عارفال د پښتون احساس سره ستاسو په درانه خدمت کښې حاضر یم. نن له موږ سره قدرمن ګران او دروند مېلمه قدرمن ډاکټر ثناء الله صاحب له موږ سره په دې پروګرام کې شتون لري. ډاکټر ثناء الله صاحب سره به موږ د ماشومانو د صحت په اړه باندې خبرې اترې کوو. قدرمن ډاکټر صاحب، تاسو ته د پښتون احساس په لومړي پروګرام کښې ډېره مننه کور ودان. ډاکټر صاحب، اول که خپل ځان راته معرفي کړئ. زما نوم ډاکټر ثناء الله دی. زه ایز ا چایلډ سپیشلیسټ کار کوم. صحیح. ډاکټر صاحب، هغه کومې ناروغۍ دي چې مور او پلار زر تر زره خپل ماشومان روغتون ته یوسي؟ په دې کې ډېرې بیماریانې کېدلی شي. اوس لکه بعضې اوقات حیزه لګېدلې وي نه، نو په دې کې موږ یو بیماري هغه ورته یو سیویر ډیهایډریشن، مطلب د کوچني بیخي زیاته اوبه کمې شي. نو باید چې کوچنی زر تر زره هسپتال ورسي، د اوبو له کمۍ له وجې خدای ناخواسته کوچني ته مسله جوړېدلی شي. له دې علاوه بعضې اوقات چې کوم دی په کور کې ګولۍ پرتې وي، سپرې پرتې وي، له دې علاوه چې کوم دی پټرول پراته وي، داسې یو شی موجوده وي نه په کور کې چې کوچنی وچ شي. نو پکار دی چې پیرنټس خپل کوچنی زر تر زره هسپتال ورسي. په دې کې بیا موږ ګیسټریک لیواج ورته وایي، د معدې صفایي. نو د کوچني چې معده زر تر زره صفا سي او دته پراپر میډیسن میلاو سي، انټیډوټ ورته میلاو سي نه، نو کوچنی بیا بچاو سي. صحیح. ډاکټر صاحب، کورني علاجونه لکه ملخوزې، سپرۍ او بعضې اوقات کې یو ستن ګرمه کړي، کوم چې د ماشوم دا ځای تک شین وي، دوی وایي چې ټاکۍ ورته وایي زموږ په عام پښتو کښې، هغه ګرمه کې پر سر یې ورکښېږدي، یا د ماشوم سینه ګنډل چې وي د هغه د هګۍ څکلو یې ور جوړ کړي او بیا یې ښه مضبوط هغه کړي، یا د هغې څکلو یې دلته پر دا سر ورکښېږدي، یا یې عزم دی لوېدلې ده. د دې تاوانونه یا ګټه شته؟ دا چې کوم دی سهیل صاحب، موږ دغه دیسي ټوټکې یایو، ګریلي ټوټکې یایو نه، دا له ډېره ټیمه استعمالیږي، له ډېره وخته استعمالیږي. مخکې چې کوم میډیکل علاج دومره ایډوانس نه و او د خلکو اپروچ نه ورته، خلکو دا شیان ډېر استعمالول. لیکن حقیقت دا دی چې مثال دا ساینټیفیکلي میډیکلي ثابته نه دی، او په هر کوچني کې چې کوم دی دا مطلب مثبت هم نه وي. په بعضو کوچنیانو کې بېشکه ښه به ولګېږي نه، لیکن په هر کوچني کې دا نسي کېدلی. نو په دې وجه موږ د دې چې کوم دی حوصله شک نه کوو چې دا د نسي کېدلی. صحیح. ډاکټر صاحب، د ماشومانو دپاره خوب څومره دی؟ آیا د ماشوم ډېر ویدېدل یا ماشوم شپه ورځ زړا کول، د دې ګوره دې ته موږ سلیپ ټایم یایو نه. سلیپ ټایم د هر کوچني مختلفه وي. سټیمز کوچنی پیدا سي، موږ دغه ته نیونیټ یایو تر یوې میاشتې پورې. اوس د دغو کوچنیانو چې کوم وي له 1400 غنټو تر 20 غنټو پورې کېدلی شي. بیا چې څومره کوچنی غټېږي دا زیاتېږي، دا کمېږي. خوب ټایم چې کوم دی، سلیپ ټایم چې کوم دی دا کم سي. په ایډلټس کې دا 7 سے 9 غنټې پورې وي. نو د سلیپ ټایم چې کوم دی، د خوب چې کوم دی، د ماشوم لپاره ډېر ضروري، لکه څنګه چې په ایډلټس کې ضروري مریض خوب ښه دی د صحت لپاره. نو مور او پلار باید چې د خپلو کوچنیانو د خپل د ښه خوب، ارامدې خوب ډېر خیال وساتي. ولې ځینې ناروغۍ بار بار تکرارېږي، لکه ټوخی، زکام، د وینې کمښت، دا زیاته تر تکرارېږي په ماشومانو کښې؟ بیماریانې داسې دي چې زموږ په معاشره کې اکثریت بیماریانې چې کومې دي هغه له ویکسین سره تعلق لري. موږ په علاقو کې د ویکسین ډېر زیات هغه شته. په دې باندې چې کوم دی موږ کوشش ډېر وي چې کوچنیان ویکسینیشن پراپر وسي، پر ټایم یې وسي، لیکن سټیل په دې کې هغه را روانه ده. نو که چیرې پر وخت باندې د کوچنیانو پراپر ډوز مطابق ویکسینیشن وسي، نو لکه نمونیا، خسراس کوم سره بیماري چې کومه ده، دا بیماریانې چې کومې دي، او له دغه علاوه نورې دا د موسمي بیماریانې چې کومې دي، نو د انشاءالله د دې هغه تدارک کېدلی شي. صحیح. ډاکټر صاحب، کله د یو ماشوم د بیمارۍ یا بېغورۍ په اړه د ماشوم مور او پلار ته خشمېدلی؟ بلکل
مطلب دا چې مثال موږ په علاقو کې سلف میډیکیشن بیخي زیاته وي په کور کې میډیسن پراته وي د بل ماشوم دوايي پرته وي نو د یو بل ماشوم ته ورکړي له دې علاوه خپله میډیسن راوغواړي هغه کوشن ته دوايي نه ورکړي یعنې هلته چې څورې دوايانې دوی په کور کې شي هغه هم په استعمال کوي دا هم ورکړي دي نه نو دې شانس کم دی له دې علاوه موږ دا ورته دا کوم ګریلو ټوټکې چې دي پر دو باندې موږ دا مې استعمال واسطه کوچنیان ماشومانو ته ګولیانې مو ورکوه واسطه د لویانو ګولۍ ډسپرین ګولۍ د 2 میاشتې کوچني ته دوی ورکړي نو دا شانس کم دی په دې باندې موږ ورته هغه یو صحیح ډاکټر صاحب کله یو ماشوم پیدا شي د اندامو زخم ازوروي لکه مثال دا د سوڼ پرې وي هلکې تالو چې کوم دی هغه پرې وي یا بعضې اوقات په ملا باندې یو سوراخ یا دانه وي یا په بعضې اوقات کې یو پښه چې کومه ده اډ نه لري بعضې اوقات کې داسې یو کیس دلته په ژوب کې سوی و د دې په اړه څه وایي دا داسې کوم دی دې ته موږ برت ډیفیکټس یایو پیدایشي بیماریانې موروثي بیماریانې مثال کوچنی پیدا شي په دوی کې دا شان وي د دې کوم دی مختلف وجوهات کیدای شي بعضې کومې زنانه شوګر وي هغه د شوګر میډیسن خوري بعضې کوم دی د بلډ پریشر ګولیانې خوري له دې علاوه کوم دی د خوراک کمي هم کیدلی شي نو موږ بهتره دا د دې علاج دا دی مثال پر وخت باندې د دې تدارک وشي هغه داسې دی مثال په د پریګننسي په دوران د حمل په دوران باندې زنانه خپل ریګولر چیک اپ وکړي ګایني ډاکټر ته ورسي الټراساوند وکړي خپل د وینې ټیسټونه وکړي او د دې شي کوم پر وخت معلوم سي نو د دې مطلب بیا علاج کېدلی سي خدا نه خواسته کله کله داسې هم وشي نه که 3 میاشتې 4 میاشتې د کوچني غپره سي او هغه ټیم دوی الټراساوند وکړي پکې یو بیماري راووځي نو بیا اسلامي طور پر باندې کوم دی مطلب د سره باقاعده فتوا ده د کراچي د علماو هم دا فتوا سته د یو مدرسه د جامعه البنوریا ورته د دې فتوا له ما سره سته طالب بیا زه درکوم د دې مطابق کوم دی په 3 میاشتې د خپل کوچنی ضایع کولی شي ولې که دا کوچنی پیدا شي بعد کې په معاشره کې کوم دی د خپل ښه وخت نشي ترولی د مور پلار هم له دې ډېر پریشانه وي ډاکټر صاحب د مندو دپاره یو داسې چې کوم پریګننسي وخت وي په دې ټیم کې یو داسې ټابلیټ شته چې دوی خاص استعمال کوي او د دې څخه لکه تاسې خبره وکړه نه مثال پر ملا باندې پوړه وي یا سوڼ پرې وي یا تالو پرې وي نه نو دې ته موږ نیورل ټیوب ډیفیکټس یایو د دې لپاره موږ مندو ته یې تر پریګننسي له مخه 2 میاشتې 1 میاشت له مخه فولیک اسید ګولۍ شروع کړي بیا په پریګننسي کې هم کوم دی د حمل په دوران هم دا ګولۍ دوی استعمال کړي له دې له وجې کوم دی دا شان بیا بچاوېدلی شي ډاکټر صاحب د ماشومانو خوراک نه کول تل ستوما نه پاتې کېدل دا څه وجې کېدای شي مطلب اول وجه خو دا ده چې مثال موږ زنانو ته یې خپلو کوچنیانو ته اول د مور په ورکه واسطه د 6 میاشتو بعد موږ یو لفظ استعمالوو وینینګ ټوس خوراک ورې شروع که واسطه د مور پی څومره ضروري مطلب بیخي انتهایي ضروري دی نه دا د دوی خپل کوم د بیماریانو بچاو تر 6 میاشتې پورې خو اټلیسټ ورکولی شي خامخا یې ورکه واسطه د دې علاوه کوم د کوچنیان پراپر خوراک چې نه وکړي تر کاله یا تر 2 کاله پورې نه په دوی کې د وینې کمیانې پیدا شي آیرن ډیفیشنسي انیمیا موږ ورته یایو نه نو پراپر خوراک ورکول پروټین خوراک ورکول کوم دی له دې کوچنیان کوم دی له ډېرو بیماریانو بچاوېدلی شي ډاکټر صاحب دا بیماري ډېره زیاته هم ده د ځینې ماشومان د شپې څخه اندامونه یې خوش شي راپورته شي چې پښې مو خوش شي راکښې کاږي او ډېر په تکلیف یې زړه بس په دې کې ضروري دي چې مثال خپل کوچني سی بي سي ټیسټ وشي په دې کې موږ هیموګلوبین ورته یایو که چیرې دا کم وي نو د دې لپاره موږ د آیرن سپلیمنټس ورکوو او د خوراک هغه ورکوو چې مثال خپل کوچني ته خوراک زیات ورکوه واسطه نو دا مسله حل کېدلی شي د ماشومانو دپاره سکرین ټي وي یا موبایل دا کتل څومره وخت مطلب او په کوم عمر کې کتل ضروري دي دغه موږ سکرین ټایم یایو نه سکرین ټایم مطلب ټي وي کتن لیپټاپ کتن موبایل کتن داسې کوم دی په دې کې د کوچنیانو له 2 کلو واخلي بیا تر 5 کلو پورې 1 سے 2 घंटे ټایم دی 1 سے 2 घंटे ټایم دی لیکن هغه هم پر ډیوایډډ هغه باندې ټایم مسلسل باندې بنوي نو لدیس کوم دی د کوچنیانو د ډېرې مسلې پیدا کېدلی شي کوچنیان کوم دی دغه د سترګو مسلې سره پیدا کېدلی شي له دې علاوه پر دې کې کوچنیان دنه کنټینټس ګوري چې هغه د دوی د صحت لپاره نه وي ښه ذهني طور پر دوی ډېر ځینې خراب شي په دې کې دوی جنګونه ګوري سټنټس ګوري دا شان ګوري بیا دوی خپله په پریکټیکل لایف کې او پریکټیکل لایف کې دوی بیا دا اپلای کوي د مور او د پلار دا ذمهواري ده چې د خپلو کوچنیانو کوم دی موبایل د ګوري چې آیا دوی کوم کنټینټس ګوري او له دې علاوه سپکار
پلار د مثال کم سي کم وي او کوشنیان کم دي مندیس کم دي خپل کوشنیان انوالو کوي دوی د کهانیانې نقل سټوري دا شان ورکوي نو د کوشنیانو د موبایل خواته ډېره توجه نه وي د ماشومانو په اولو میاشتو کښې ډېره ژړا کول هم په ورځ هم په شپه دغه موږ یو انفانټایل کولیک دا په ډېرو کوچنیانو کې وي او ډېر کامن شی هم دی صحیح سو نو د دې څه کوم دی بیسیک هغه نه دی معلوم دا انون کاز دی مثال د دې څه وجه کېدلی شي لیکن موږ مندو ته دا یو چې د دې خپل یو څو ایکسرسایز راځي په یوټیوب کې د دې مختلفې ویډیوز دی انفانټایل کولیک په نامه باندې خپل څه ورزشان ورکوي ایکسرسایز ورکوي له دې علاوه څه کوم دی کوچنیانو ته موږ یې پی کمې ورکواسته پی په وار وار په انګلیش کې موږ یو لفظ استعمالو سمال اینډ فریکوینټ نو دا تر خپله ټیمه پورې وي د دې لپاره دوی مختلفه دوايانې خوري ډېر میډیسن خوري ایون انټي بایوټیک هم استعمالوي نو دا تر خپل یو ټیمه پورې وي بیا خپله ختم شي دلته یو بیماري بله ډېره ده هغه د ماشومانو شین کېدل سوړان تور اوښتل تورې کلل او سپین راتلل په سترګو کې او د خپل د ځان د بدن کیفیت سختېدل د ده چې کوم بدن وي هغه سخت شي په دې وخت کې څه کول پکار دې ته موږ برث هولډینګ سپیلز یایو نه دا په کوچنیانو کې تر 2 کلو پورې ډېر کامن وي او دا تر 5 کلو پورې هم کېدلی شي صحیح سو نو په دې کې څه کوم دی د پریشاني خبره نه وي موږ دا و پیرنټس ته یایو والدین ته موږ دا خبره کوو چې څه ټیم دا مسله پیدا کېدله نو خپل کوچنی پر اړخ باندې اړوئ او سر یې دنه خواص نو پراپر اکسیجن درته میلاوږي نور د پریشاني خبره نه ده بعضې خلک اوبه پرتو کوي بعضې څه کار کوي نه نو دا نامناسبه کار دی په بعضو کوچنیانو کې د آیرن ډیفیشنسي انیمیا د آیرن کمی د فولاد کمی سی وي په دغه کې هم کېدلی شي نو بیا په کار د چې د فولاد کمی ورپوره کړي نو دا مسله به خپله حل شي صحیح ډاکټر صاحب په طبع کې جټکا ورکول موږ په عام پښتو کې موږ یې بره ونیوئ که یا سترګې یې پورته کړل او بار بار جټکا ورکول د دې د مخنیوي دپاره په اول وار کې ولې کور وي کلی وي هلته ډاکټر نه وي او تر زر ته رسول څه کول پکار دا دې دغه ته موږ فبرایل فټس یایو د طبع جټکا ورته یایو د دې ایج څه کوم دی 6 منت to 6 year له 6 میاشتو تر 6 کلو کېدلی شي نو کله هم دا جټکا پر دوی راتله په کار د سیمندې تولیا لنده کې پر سر او په پښو کښې د تبه ورپرې کړي د جټکې په دوران به په خوله باندې یو شی نه ورکړي خدا نه خواسته کې دا ورکړو نو دا نمونیا هم کېدلی شي او بار بار جټکا مطلب په 24 غنټې کې 2 واره جټکا راله خدا نه خواسته نو بیا دا میرګي ته هم بدلېدای شي په دې وجه څخه فوراً د خپل کوچنی و د کوچنیانو ډاکټر ته ورسوي هلته بیا تبه هم کنټرول کړي هلته اکسیجن هم ور ولګاږي نو دا مسله بیا پر وخت باندې حل شي صحیح ډاکټر صاحب د ماشومانو په سینه کښې غږ راتلل په غاړه کې په سونډو کښې او دا عمل خاص کر په اولو میاشتو کښې وي دا څه وجه کېدی شي دې ته موږ سهیل صاحب لرینجو ملیشیا یایو دا ډېر کامن شی هم دی او د دې له وجې هم خلک ډېر پریشان وي چې زما کوچنی ډېر هغه دی کله د سونډو دوایانې وراچوي کله هغه نیبولایزر ورکوي دا شان صحیح دی عرضي طور ور فایده ورکولی شي لیکن دا څه کوم دی تر 9 میاشتو پورې خامخا وي تر 9 میاشتو پورې وي د خطرې خبره نه ده پر 9 میاشتې پر 10 میاشتې خپله ورک شي یعنی دا مرض په خپله هم خپله ورکېدای شي د دې یو ټریټمنټ هغه نشته خپل ټیم پرسې ختم شي ډاکټر صاحب څنګه کولی شو چې مور او پلار د خپل بچي اعتماد لوړ کړي اعتماد لپاره داسې دی چې خپل مور او پلار څه کوم دی د دوی لپاره یو رول ماډل دی نو مور او پلار په کار دي چې د خپل کوچني لپاره څه کوم دی همیشه د دوی ښه حوصله افزایي وکړي حوصله شکني نه وکړي او دوی د بل کوچني سره کمپیر نه کړي او همیشه څه کوم دی خپل کوچني ته دا وایي چې ته بهترین هر څه کار کولی شي ښه پرفارمنس کولی شي نو په دې وجه څه کوم دی دی په معاشره کې بیا ډېر ښه هغه کولی شي اعتماد یې بډاوېدای شي او په آخر کې اخرنی سوال اخر مور او پلار ته څه پیغام ورکوئ چې د بچي روزنه څنګه وکړي د کوچني لپاره دوی په کار دي چې مثال اول خو دوی د خپل کوچني اعتماد سم وساتي له دې علاوه د خپل د کوچني د خوراک ډېر ښه خیال وساتي د خپل د کوچني ښه تربیت وکړي د خپل د کوچني ښه تعلیم لپاره هغه وکړي او له دې علاوه څه کوم دی د همیشه د خپلو کوچنیانو ویکسینیشنز کوم دی هغه پر ټیم باندې وکړي ګرانو اورېدونکو له تاسو څخه زه د کیمرمین لطیف رحمان ناصر سره سهیل اطفال غواړم اجازه تر بل پروګرام پورې مو په خدای سپارم ډېره مننه